د الروم مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 10مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. شپږ مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام میم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الف لام میم. رومیان یعنی د روم امپراتوري په نږدې هېواد کې مغلوبه شوې ده او له خپل دغه مغلوبوالي نه وروسته به په څو کلونو کې دننه هغوی برلاسي شي. یوازې د الله واک دی مخکې هم او په وروسته کې هم، او هغه به هغه ورځ وي چې مسلمانان خوشحالي وکړي د الله په بخل شوي بری باندې. الله مرسته په برخه کوي چاته چې خوښ شي او هغه برلاسه او رحم لرونکی دی. دا وعده الله کړې ده. الله هیڅ کله له خپل وعدې څخه تخلف نه کوي، خو زیاتره خلک نه پوهیږي. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. خلک یوازې د دنیا د ژوند په ظاهري اړخ باندې پوهیږي او له آخرت نه په خپله همغوی غافل دي. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ایا هغوی کله په خپل ځان کې غور او فکر نه دی کړی؟ الله زمکه و اسمانونه او هغه ټول شیان چې د هغو په منځ کې دي په حق او د یوې ټاکلې مودې لپاره پیدا کړي دي، خو زیاتره خلک د خپل پروردګار له ملاقات نه منکر دي. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او آیا دغه خلک کله په ځمکه کې ګرځېدلي را ګرځېدلي نه دي چې دوی ته د هغو خلکو عاقبت په نظر ورغلی وای چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي؟ هغوی له دوی نه زیات قوي وو. هغوی ځمکه ښه اسپړلې وه او هغه یې دومره ودانه کړې وه چې دوی هغومره نه ده ودانه کړې. هغو ته د هغو پیغمبران له څرګندو نښانو سره راغلل، نو الله خو پر هغو باندې ظلم کوونکی نه و، خو هغو خپله په خپل ځان ظلم کاوه. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. په پای کې د هغو خلکو عاقبت چې بدی یې کړې وې ډېر بد شو، ځکه چې هغو د الله آیاتونو ته د دروغو نسبت کړی او په هغو پورې ملنډې وهلې. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. همدا الله د هستونې پیل کوي، بیا به همغه د هغې اعاده کوي، بیا به د همغه لوري ته تاسې ورستانه شئ. ويوم تقوم
الساعة يبلس المجرمون او کله چې هغه ساعت یعنی قیامت برپا شي په هغه ورځ به مجرمان حق پک پاتې شي ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين د هغو پانګیرل شو شریکانو کې به هیڅوک د هغو سپارښتګر نه وي او هغوی به له خپلو شریکانو څخه منکر شي ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون په کومه ورځ چې هغه ساعت برپا شي په هغه ورځ به ټول انسانان په بیلابیلو ډلو ویشل شي فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي هغوی به په یو باغ کې خوشحاله وساتل شي وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون او کوم کسان چې کافر شوي دي او زموږ آیاتونه او زموږ ملاقات دروغ ګڼلی دی هغوی به په عذاب کې حاضر کړی شي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون نو الله په بیګا او سبا کې په پاکي یاد کړی یعنی د ماښام مالی او سهار مالی وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون په اسمانونو او ځمکه کې د همغه لپاره ثنا ستاینه ده او د هغه تسبیح وکړي مازیګر او کله چې پر تاسو د ماسپښین وخت راځي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون هغه مړی نه ژوندی را باسي او له ژوندي نه مړی را باسي او ځمکې ته د هغې له مرګه وروسته ژوند بخي په همدې توګه به تاسې هم د مرګ له حالت نه راویستل شئ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون د هغه نښانونه دا ده چې هغه تاسې له خاورې څخه پیدا کړی نو تاسې بشر یاست چې په ناڅاپي ډول په ځمکه کې خورېږئ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون او د هغه نښانو څخه بل دا ده چې هغه ستاسې لپاره همدا ستاسې له جنس نه میرمنې پیدا کړي تر څو چې تاسې له هغو سره آرام ترلاسه کړئ او ستاسې ښځې او خاوند په منځ کې مینه او خواخوږي پیدا کړه په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې غور او فکر کوي ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين او د هغه نښانو څخه د اسمانونو او ځمکې پیدایښت او ستاسې د ژبو او ستاسې د رنګونو بېلابېل والی دی په باوري ډول په دې کې د پوهانو لپاره ډېرې نښانې دي ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون او د هغه نښانو څخه د شپې او ورځې ستاسې ویده کېدل او ستاسې د هغه د فضل لټول دي په باوري توګه په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې په غور سره اوري ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك
يعقلون او د هغه له قانون څخه دا ده چې هغه تاسو ته د برېښنا ځلا درخي له ویرې سره هم او له تمې او امیدوارۍ سره هم او له اسمانه اوبوروي بیا د هغو په وسیله ځمکې ته د هغې له مرګه وروسته ژوند بخي په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون او د هغه له نښانو څخه دا ده چې اسمان او ځمکه د هغه په حکم ټینګ دي بیا څنګه چې هغه تاسو ته له ځمکې نه بلنه درکړه فقط په همدې یوه نعره به تاسو په ناڅاپي ډول راووځئ وله من في السماوات والأرض كل له قانتون په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څوک دي د هغه بندگان دي ټول د هغه د فرمان تابع دي وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هماغه ذات دی چې د هستونې پیل کوي بیا به هماغه د هغې اعاده وکړي او دا د هغه لپاره لا زیاته اسانه ده په اسمانونو او ځمکه کې د هغه صفت تر ټولو لوړه دی او هغه برلاسی او د حکمت څښتن دی ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون هغه تاسو ته په خپل همدا ستاسو له ذات نه یو مثال راوړي آیا ستاسو له هغو غلامانو څخه چې ستاسو په ملکیت کې دي ځینې غلامان داسې هم شته چې زمون په درکړای شوي مال او شتمنۍ کې له تاسو سره مساوي برخوال وي او تاسو له هغو نه همغسې وویریږئ لکه څنګه چې په خپلو منځو کې له خپلو سیالانو نه وویریږئ په دې ډول موږ آیاتونه څرګند وړاندې کوو د هغو خلکو لپاره چې له پوهې نه کار اخلي بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين او دغه ظالمان به پوهه او ادراک په خپل انګیرنو پسې خوځېدلي دي او څوک هغه چاته لار ښودلی شي چې الله هغه ګمراه کړی وي د دغه خلکو خو هیڅ مرستندوی نشي پیدا کېدلی فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ای پیغمبره له خپلو پیروانو سره د په یو لوري کې دو سره خپل مخ د دغه دین خواته برقرار وساته پر هغه فطرت محکم شه چې پر هغه باندې الله تعالی انسانان پیدا کړی دي د الله جوړ کړی ساختمان نشي بدلیدای هم دغه بیخي سم صحیح دین دی خو زیاتره خلک نه پوهیږي منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ټینګو سي په دې خبره باندې د الله لوري ته رجوع کوونکي او له هغه نه وویریږي او لمونځ قایم کړي او مکیږي له هغو مشرکانو څخه چې هغوی خپل دین بیل کړی دی او په ډلو ویشل شوي دي او له هر یوې ډلې سره چې څه دي په همغې کې هغه خوشحاله ده وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم
منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. د خلکو حال دا دی چې کله هغوی ته تکلیف رسیږي نو د خپل پروردګار لوري ته پرجو کولو سره هغه بولي، بیا کله چې هغه د خپل رحمت یو څه خوند په هغو باندې څکي نو په ناڅاپي ډول هغو نه ځینې خلک په شرکولو لاس پورې کوي تر څو چې زموږ د کړي احسان ناشکري وکړي. خانو مزې چرچې وکړئ ډیر ژر به در معلومه شي. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. ایا مونږ کوم داسې سند او دلیل پر دوی باندې نازل کړی دی چې د هغه شرک پر رښتینولۍ باندې شاهدي وایي چې دوی کوي؟ وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. کله چې مونږ په خلکو باندې د رحمت خوند څکونو هغوی ور باندې ویاړیږي او کله چې د هغوی له خپلو کړو وړو نه پر هغوی باندې بلا راځي نو یو څه ناڅاپه هغوی ناامیده کیږي. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ایا دغه خلکو ندی لیدلی چې همغه الله روزي پراخوي چاته چې خوښ شي او تنګوي چاته چې خوښ شي؟ په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې ایمان راوړي. د روم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 10مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده، 80 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 18 آیت څخه اوري. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. نو اے مؤمنه خپلوان ته د هغه حق ورکړه او مسکین او مسافر ته د هغه حق ورکړه. دا کړن لار د هغو خلکو لپاره ډیره غوره ده چې د الله خوښي غواړي او همغوی فلاح موندونکي دي. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. کوم څه چې تاسو ورکوي تر څو چې د خلکو په مالونو کې په ګډېدلو سره هغه زیات شي د الله په نزد هغه نه زیاتیږي، او کوم زکات چې تاسو د الله د خوښۍ ترلاسه کولو په اراده ورکوي د همغه ورکوونکي په حقیقت کې خپل مال زیاتوي. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. همدا الله دی چې تاسو پیدا کړی، بیا تاسو ته روزي درکړه، بیا به هغه تاسو ته مرګ درکړي، بیا به هغه تاسو ژوندۍ کړي. تاسو لنګیرل شو شریکانو څخه کوم یو داسې شته چې له دغو چارو څخه کوم یو هم وکړي؟ پاک دی هغه او ډیر لوړ او چت دی له هغه شرک نه چې دغه خلک یې کوي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. په وچه او لمده کې فساد برپا شوی دی د خلکو د خپلو لاسونو په عملونو سره تر څو چې په هغو باندې د هغو د ځینو عملونو خوند وڅکي، ښایي چې هغوی راوګرځي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين.
ای پیغمبره دوی ته وایه چې په ځمکه کې وګرځئ وګورئ چې د مخکې تیرو شوو قومونو عاقبت څه شوی دی له هغو نه زیاتره مشرکان. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. ای پیغمبره خپل مخ په کلکه د دغه ریښتونی دین لوري ته برقرار کړه مخکې له دې چې هغه ورځ راشي چې د هغې مخنیوی په هیڅ صورت د الله لخوا نشته دی. په هغه ورځ به خلک تیت پرک یو له بله بیل شي. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. څوک چې کافر شوی دی د هغه د کفر وبال پر همغه باندې دی او کوم خلکو چې نیک عمل کړی دی هغوی د خپل ځان لپاره په جنت کې ځایونه برابروي ترڅو چې الله ایمان راوړونکو او نیک عمل کوونکو ته په خپل فضل سره مکافات ورکړي. دا باوري ده چې هغه کافران په هیڅ ډول نه خوښوي. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. د هغه قانون دا ده چې هغه زیری ورکوونکی بادونه لیږي او خپل رحمت نه ستاسو د مستفید ګرځولو لپاره او د دې غرض لپاره چې کشته د هغه په حکم وچلیږي او تاسو د هغه فضل ولټوي او د هغه شکر وستونکي شي. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. او موږ له تاسو څخه مخکې پیغمبران د هغو قوم ته ولېږل او هغوی له روښانه نښانو سره هغوی ته راغلل بیا چې چا جرم وکړ له هغو نه موږ غچ واخیست او پر موږ دا حق چې موږ له مؤمنانو سره مرسته وکړو. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. همدا الله دی چې بادونه لیږي او هغه وریځې راپورته کوي بیا هغه دغه وریځې په اسمان کې څنګه چې خوښه شي خوروي او برغنډې ویشي بیا ته ویني چې د باران څاڅکي له وریځې نه راوري. دغه باران چې کله الله پاک له خپلو بندګانو نه په چا باندې غواړي ویوروي نو هغوی په ناڅاپي ډول خوښیږي او خوشحالي کوي په داسې حال کې چې هغوی د باران له نازلېدلو نه مخکې ناامیده کېدل. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ګوره د الله د رحمت نښانې چې مړه ځمکه هغه په څه ډول راژوندی کوي په یقیني توګه هغه د مړو ژوندي کوونکی دی او هغه په هر څه باندې قادر دی. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. او کوم داسې باد ولیږو چې د هغه په اثر هغوی خپل کوښتونه مړاوي ژیړ ومومي نو هغوی کفر غوره کوي. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ای پیغمبره ته مړی نشي اورولای نه هغه کنو ته خپل غږ اورولای شي چې شعر وی روان وي.
وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نه ته په فکر وړاندلو ګمراهۍ نه راویستلی شي نه هغو ته سمه لاره ښودلی شي. ته خو یوازې همغو ته اورولی شي چې زموږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي او مننې ته یې سر ټیټوي. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله پاک هغه ذات دی چې تاسو د کوچنیتوب په کمزورې بڼه پیدا کړی، بیا له هغې کمزورۍ نه وروسته تاسو ته قوت وروباښه، بیا له هغه قوت نه وروسته تاسو کمزورۍ او زوړوالي ته ورسولی. هغه چې هر څه غواړي پیدا کوي، هغه په هر څه پوهېدونکی، په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. او کله چې هغه ساعت برپاوي نو مجرمان به د قسمونو په خوړلو سره ووایي چې موږ له پوره یو ساعت نه زیات نه یو ځنډېدلي. په همدغه ډول هغوی د دنیا په ژوندانه کې له حق نه اړولي ګرځېدل. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. حکم کسان چې له علم او ایمان څخه مستفید ګرځول شوي دي هغوی به ووایي چې د خدای په لیکنه کې خو تاسې د حشر تر ورځې پورې په موضوع ځنډېدلي. اوس دا همغه د حشر ورځ ده خو تاسې نه پوهېدلی. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. نو دا به همغه ورځ وي چې په هغې کې به ظالمانو ته د هغو عذر وړاندې کول هیڅ ګټه ونه رسوي او نه به ورته د بخښنې غوښتلو لپاره وویل شي. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. مون په دې قرآن کې خلک راز پوهولی دي. ته که هر نښانه راوړي کوم خلکو چې له منلو نه انکار کړی دی هغوی به همدا ووایي چې تاسې په باطل باندې. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. په دې توګه الله د هغو خلکو پر زړونو باندې مهر وهي چې بې علمه دي. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نو ای پیغمبر صبر وکړه، په یقیني توګه د الله وعده رښتیانۍ ده او هیڅ کله دې هغه خلک ته بې ثباته ونه مومي چې باور نه کوي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.